د دې اونۍ په لومړۍ غونډه کې د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د صنعت او معدن خونې له مسؤلینو سره وکتل. ملا صاحب وویل د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا او د بیکارۍ د کچې په له منځه وړلو کې د خصوصي سکتور رول ډیر مهم دی. خصوصي سکتور په 50,000 فابریکو کې نږدې 1.5 میلیون کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د صنعت او معدن خونې رئیس په دغه ناسته کې د خپلو ستونزو یادونه وکړه. په جواب کې ملا صاحب د اسلامي امارت اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې د یادو ستونزو د حل په موخه دې له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي. پر جهان باندې بلند لرو نشان د ازادۍ لرو یاد د خپلواکۍ. د دې اونۍ په دویمه غونډه کې د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان لپاره د چین له سفیر وانګیو سره وکتل. ملا صاحب له چینایي چارواکو څخه مننه وکړه چې افغانانو ته یې په تنګ وخت کې د مرستې کولو په موخه لاس اوږد کړ. پر دې سربیره یې زیاته کړه چې په افغانستان کې د اقتصادي بیارغونې لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي. د چین سفیر د حکومتولۍ په برخه کې د اسلامي امارت د ځینو فعالیتونو او اقداماتو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دوی به له اسلامي امارت سره خپلو اړیکو او همکاریو ته دوام ورکوي. لرو یاد خپلواکۍ وبنکړي اراده د افغانانو د سیالۍ لرو یاد خپلواکۍ. د دې اونۍ دریمه غونډه بیا د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوه. دا غونډه په اصل کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون لومړنۍ ناسته وه. ملا برادر اخوند د کمیسیون اړوندو وزارتونو او ادارو ته امر وکړ چې د وروستیو ورښتونو له امله دې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ملا صاحب پر دې سربیره د دغه کمیسیون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. اوس هم ژوندي دي تاریخونه